نن د جلال آباد اړوند د مخابراتو چوک تر سیرما علي پلازې ته راغلي یو. کومه پلازه چې په لباسونو باندې ډېره مشهوره ده. دی سره د صادر دی د پنجابي دی ته وایي د شلوار هم لري د دې قیمت دی 3600 3600 او غمی کار پکې شوی دی کې د غمی کار هم شوی دی او د خاورونه هم پکې لګېدلي دي او د ګلدوزۍ کار پکې شوی دی. د موږ خپل ماشینونه لګېدلي دي دا موږ خپل دوکان ته جوړو لکه ډېر داسې خلک دي دا موږ یورپ ملکونو ته لیږو دی په جرمني کې به بولاره کلیکشن والا چې دی هغې ته موږ دا لیږو دا موږ خپل دلته ماشینونه باندې جوړو همدې علي پلازه کې درېیم چت کې زموږ خپل ماشینونه دي لکه بازار کې ډېر خلک جوړوي خو هغه راځي کاپي غم بیا خپل موږ ګاهکانو لپاره بیا بهترین شی جوړو دی کې چې دی دا ټول چینایي غمې استعمال شوی دا ټول د لاس کار ګنډې افغاني هغه کالي چې په ټوله نړۍ کې د افغانانو په نوم مشهوره دي او د دې د اغوستلو توان هر څوک لري نه. چې د درې څلور قسمه غمې راځي دې ته اصلي جیکو غمې وایي 12 کټه ورته یعنې 12 رقمه دا چمک کوي که نه دا دې کې بیا نور وي هغه بیا کاپي غمې راځي او ورته وایي هغه هم جیکو په نوم راځي خو کاپي غمې هغه چې د وینځلو سره غورځېږي رنګ هم تبدیلوي نو دا ماشاءالله وخت سره کار کوي داسې نه چې ټول عمري کار کوي غورځېږي خو دا زموږ او ستاسو نسبت هغونه دا قوي دا قوي او هغه ټیک ټاک کې یو خبره کته پورته ډېر کېږي که تاسې لیدلي وایي دا په څو دی هغه ورته وایي چې دا په دونه ورته وایي چې دا په څو دی ورته دا په دونه وایي چې دا ورسره په څو دی وایي دا ورسره مفته ورکوو که نه هغه ورته وایي چې دې دواړو نه تېر شه دا راته راکړه نو داسې کیسه نه راځي دې کې نه خو بس موږ کمیس سره دواړه ورکوو که نه مفته ورکوو کمیس سره ورکوو دا دوه کمیس پورته ته یې سره دا موږ ته راکړه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رک او روغ اوسیږئ. نن د جلال آباد اړوند د مخابراتو چوک تر سیرما علي پلازې ته راغلي یو. کومه پلازه چې په لباسونو باندې ډېره مشهوره ده او په سیمې سارې باندې ډېره مشهوره ده. دلته بیا یو ښایسته او لوی ستر دوکان دی چې زینت فیشن نومیږي. دلته راغلي یو د دې ځای نن انځورګري به کوو دلته چې کوم کالي کوم لباسونه خرڅېږي کوم نوي اپډیټ لباسونه راغلي دي په هغه اړوند به خبرې اترې کوو. را سره پاتې شئ دا خپرونه تر وروستیو شیبو را سره ننداره کړئ. مخکې له هغه چې خپرونه پیل شي راځئ یو څو ښایسته شارټونه سره ننداره کړئ.
بیا هم ستړي مو شئ درنو مینوالو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته راکه وروغ اوسېږئ لکه څرنګه چې وړاندې مو یادونه وکړله چې نن زینت پیشن ته راغلي او زینت پیشن یو له هغو دوکانونو دی چې د وخت ټول لباسونه پکې وي هر هغه لباسونه چې تاسې غواړئ په فرمایشي توګه او په غیر فرمایشي توګه چې دلته تیار پراته دي هغه ټول پکې شته دی راځئ دوکان ته ورځو او له صافي صاحب سره خبرې اترې کړو راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صافي صاحب محترم ښه سالم وخی خاص ښه دي اخو درواړو ما کیسې به کوو ښه داسې ورځو د هغه ځای نه مې شروع کړو چې څه کیسې دي ستا په دې دوکان کې ماشاءالله لباسونه خو ښه پرېمانه را رسېدلي دي که نه نوي ډیزاینونه راوړي ماشاءالله ځکه زموږ دوکان هم نوی دی او مونږ کوشش دا دی چې نوي ډیزاین راوړو ماشاءالله څومره ښایسته ډیزاین دلته ایښی دی ماشاءالله دا دې ته څه ویل کېږي او قیمت یې څومره دی راووایه بس یا صحیح دی دا ښکاري صحیح دی دې سره دا صادر دی د پنجابي دې ته وایي د شلوار هم لري د دې قیمت دی 3600 روپۍ 3600 افغانۍ او غمي کار پکې شوی دې کې د غمي کار هم شوی دی او د خالونه هم پکې لګېدلي دي او د ګلدوزۍ کار پکې شوی دی یعنی د لاس کار پکې شوی دی د لاس کار پکې ډېر دی دلته هم ښه پرېمانه لګېدلي دي دا غاړه ده او د نسوړي کې هم ښه کار شوی دی او په صادر کې هم ښه کار شوی دی په شلوار پرتوګ ورته وایي دې کې هم ښه کار شوی دی مکمل د غمو ډکه ده او شاو مخه کار لري دا دې کې دا خوبي ده چې شاو مخه کار لري بالکل 3600 دی 3600 لباسونه ته بیا راځو دغه بکسې چې ډېر مشهوره دي دې کې ښه بکسه کومه یو او په څو کېږي دې کې خو ماشاءالله ټول انشاءالله موږ ډېر مینوال غواړي خو دا هم پکې نوی ډیزاین نه راغلی دی د دې قیمت دی 800 افغانۍ د دې 800 افغانۍ دې کې به هینډ لري هینډ لاس او دا چې د غاړه دا چول کېږي دې کې به خپل زنځیر دی ښه نوی ډیزاین دی دا په 800 افغانۍ د نو ملګرو 800 افغانۍ دی کاخلی خو دوکان ادرس تاسو ته وړاندې ما ویلي او ټلیفون شمیرې هم شته دی بس په هماغه شمیره باندې اړیکه ونیسئ کور ته درراستئ فقط تاسې ورته اډر راولېږئ ښه او کرېمونه هم در سره فکر کوم شته موږ سره بیا دا د کرېمونه دي دا ډونکي ملک په نوم باندې یادېږي ډېر ښه کرېمونه دي د هغوی دپاره وایټنګ دپاره دا کار کوي او نن سبا ډېر مینوال یې خوښوي وایټنګ سپینولو دپاره کار کوي سپینولو دپاره کار کوي او دې کې بیا دا ډوب شته دی دا عام کریم دی عام د مخ ولاس غوړولو دپاره دی هر وخت استعمالېږي هر وخت استعمالېږي او ما په ژوند کې کله دا شی نه دی استعمال کړی دا ځل به یې ویسم که نه استعمال به وکړو او بوی خو یې ماشاءالله ډېر ښایسته بوی دی ښایسته بوی لري او دا ډو ډېر مشهور هم دی نن سبا په ډېر ملکونو کې لکه ډېر خارج کې دا ډېر او دا قیمت یې څه دی دې قیمت دی 250 افغانۍ 250 افغانۍ نه ما به سپین کي که نه ولې نه خو ما به زور نه رسېږي لږ تور ډېر یم نو نه ولې نه انشاءالله کار به کوي ولې نه دا به ډېر کار وکړي که دا نو دا به وایټنګ د ډېر کار کوي او دا به عام استعمال دی تاسو ما ویلې او دا به وایټنګ دپاره دی لکه سپینول دپاره دا ډېر کار او د سپینول دپاره یعنی کلر چې دی هغه سپینی او دا سپینی زه تا ته یم چې پښتو غږیږي زه خپله کلر یم ولې نه بس داسې دی چې موږ پاکستان راغلي یو زموږ ډېر او دلته نور د سره څه شی دي دې کې موږ سره به فیس واش هم شته دی را سره باډي سپرې هم را سره دي عطرونه کې هم را سره شته دی دا روغانموي کې هم را سره شته شامپوګانې کې لکه پینټینګ کلیر شامپوګانې دي کلینیک پلس په نوم باندې سبا ډېر مینهوالې غواړي ښه شامپو راواخله چې زه یې واخلم ښه نن سبا خو مشهور چې دي چې ویښته رانه ونه باسي او چې موږ ویښته خو ټول انشاءالله نه وباسي ځکه دا اوریجنل دی اوریجنل چې دی خامخا کار کوي زنګ او زنګ کې هم شته موږ سره اوریجنل دی دا موږ سره کلینیک پلس دی نن سبا پینټین شوه کلیر شوه او دا اوس نوي راغلي دا هم ښه دي دا تایلنډ والا دي دا هم ښه شامپوګانې دي نه ستا په نظر کوم یو دا نظر زما په نظر چالي بس بیا دا زنګ صحیح ده زنګ یو دانه راته راوالم دا جرلی بوټي والا ده ډېر هیر فالم ده هیر فالم ده دا هیر فال څه معنی د لکه ویښته چې وځي هغې دپاره د دې خپل قیمت چې دی هغه 220 افغانۍ دی 200 پورې موږ ورکوو 200 پورې ورکوې یو دا نیمایي ده دا زه نه اخلم نه پوره ده پوره ده دا ګورې نیمایي ده وګوره نه دا داسې راځي زه ډېر لانجمن یم نه ما ته به سمه پوره راکړې که بیا بل نه راواړوم بل نه در راواړم نه ګپ دسر لګوم خدای پاکه ته ما نه پېژنې ډېره مننه صافي صاحب زه شکر سره کوم په دې هیله چې خفه شوی نه اوسې دا خو ډېر ښایسته دی که نه
او دا هم نوي ډیزاین راغلی دی د غمو والا دی زیاتره د ناوین دپاره د ودونو دپاره موږ نه خلک مینهواله او د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت دی به 1100 افغانۍ دی. د سره یو دانه د فري نه ورکړي تاسو واړه ولا دربه مشکل نشته. ډېره مننه. ته راځه لباسونو ته ورځو. ماشاءالله لباسونه خو پر ایمان راغلي دي او لباسونه کې بیا نوي نوي ډیزاینونه راغلي دي. دا به بالکل نوی ډیزاین راغلی نن سبا د بنارس ټوټه کې دی بنارس په نوم باندې یادېږي او د دې لمن هم بیا ګول لمن ده او شلوار هم لري صادر کې هم کار شوی دی ټول د غمو کار د لاس کار پکې شوی دی دا به صرف د لاس کار دی ځکه دا او دې کې بیمارۍ لګېدلې دي نن سبا دا هم د دې او بل دا سلکي ټوټه ده نن سباګاه کې مشتري زموږ ډېر خوښوي ده. دا یو څه به یخه وي دا دې موسم دپاره ده د ګرمۍ دپاره ده ځکه معلومیږي. او د دې قیمت راته ونیولې دغه ګاچ ټوټه کې چې د دې څو دی؟ د دې چې د قیمت دی 3200 افغانۍ دی او د دې قیمت به دی 2800 افغانۍ دی. 2800 فاینل هم دا دی که نه؟ نو خیر چې به مشتري سره ګزاره ورسره کوو کنه چې زموږ له ادرس راشي ولې نه ګزاره کې. ډېره مننه. کور دې ودان. دغه د موږ لباسونه نور هم ګورو. دا به ګردې جوړې دي دا ګاچ کې راځي ګردې جوړې دي زیاتره مینهوال دا هم زموږ نه خوښې دي ودونو دپاره نن سبا لکه دغه ښایسته وطن کې دا خلک ډېر غرب غواړي. بالکل ګردې جوړې ورته وایي ګاچ کې دي دا. بالکل. او د دې قیمت څو راځي؟ د دې قیمت بیا ارزانه دی. د دې قیمت دی 1300 افغانۍ دی. 1300 افغانۍ. دې سره بیا خپل ټوټه هم ده. ښه شلوار هم لري پرتوګ خپل صادر هم جوړ دی ښایسته د پرتوګ دی شلوار د ګیبي پرتوګ راځي صحیح ده او دې سره د خپل صادر دی. دا درې وړه په 1300 دا درې وړه په 1300 روپۍ دی. نن سبا په 1300 ساده جوړه معنی دی نادوخته ورته وایي دا تیار ګڼل شوي دی او بل ټول پکې د غمو کار هم شوی دی بلدوزي هم پکې شوی ده. بالکل. هغه ټیک ټاک کې یو خبره کته پورته ډېر کېږي که تاسې لیدلي وایي دا په څو دی هغه ورته وایي چې دا په دونه ورته وایي چې دا په څو دی ورته دا په دونه وایي چې دا ورسره په څو دی وایي دا ورسره مفته ورکوو که نه هغه ورته وایي چې دې دواړو نه تېر شه دا راته راکړه. نو داسې کیسه نه راځي دې کې نه خو بس موږ کمیس سره دواړه ورکوو که نه مفته ورکوو کمیس سره ورکوو. دا دوه کمیس پورته ته یې سره دا موږ ته راکړي نه دا کمیس سره ورکوو ځکه چې دا د سیټ دی بیا خرابېږي. ډېره مننه. کور دې ودان. دا څنګه دی؟ دا دې ته به امبریلا وایي نن سبا لکه د دې مشتري موږ سره ډېر مشتري دي دا لږ راټول کړو چې لږ واضح معلوم شي. صحیح دی. دې سره دوی دا امبریلا وایي. او ماشاءالله دا امبریلا ده او نن سبا د جال ډیزاین دی او دې کې ټول د غمو کار شوی لکه نن سبا د غمو والا مشتري زموږ ډېر خوښوي. او دا په څو؟ دا به 2800 افغانۍ ده. 2800 افغانۍ. 2800 افغانۍ. دا مې کو نیسه ټول شان دې زما کار کوز بس تا. صحیح. ماشاءالله ډېر ښایسته کمیس دی. 2800 افغانۍ. او دې سره به خپل پرتوګ لري شلوا دا ګیبي پرتوګ دی او صادر یې خو غټ صادر دی. دې کې هم کار شوی دی. دې کې هم کار شوی دی. بالکل. ډېره مننه. کور دې ودان. 2800 افغانۍ. او 2800 افغانۍ ده. نو په رښتیا هم ډېر ښکلی دی. الله تعالی دې وکړي چې مشتري ورته راشي ووایي. ولې نه انشاءالله زموږ د الله نه ډېر امید دی انشاءالله. ډېره مننه. خدای پاک به راولي یو څوک. پنجابي کالي دغه ته ویل کېږي؟ دا به پنجابي کالي دي او د کریمي رنګ دی هغه به سمندي ورته یا بنجاني رنګ دی خو هغې به ډیزاین چې دی مکمل سرتاسره جوړ دی دی به لاندې باډر کې کار دی او غاړه کې کار دی. غاړه کې کار شوی. غاړه کې ماشاءالله ښایسته کار ورته کړی دی. ټول د نن سبا د غمو کالیګان خلک ډېر خوښوي نو د غمو کار شوی دی. او د دې قیمت څو راځي؟ د دې به قیمت دی 3800 افغانۍ دی. 3800 د دې به صادر به لکه ټول جوړ دی که نه ټول د غمو جوړ دی صادر یې وګوره دلته هم کار شوی دی. جوړ دی او ماشاءالله ډېر ښکلی دی. او دې سره پیجامه هم شته ده؟ د پیجامه ده ښایسته شلوار پیجامه لري او هغې کمیس دی او د صادر دی. ټولو کې هم دا د لاس کار شوی دی. نن سبا لکه دا مشتري زموږ ډېر خوښوي مینهوال ډېر غواړي او چې دا راوړي. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. تاسې درنو ملګرو راځئ دا نو یو ستر دوکان دی کوم ډیزاینونه به سړی وښیي او کوم ډیزاینونه باندې به لاس کېدي چې دا راته وښیه. دا اوس وګوره نوی ډیزاین راغلی دی. درنو ملګرو دا بیا نو نوی ډیزاین دی. دوی وایي شلوار هم لري شلوار او صادر چې دی پرتوګ او صادر د دې به رنګ د کار سره جوړ دی. ښه دا داسې راځي. ماشاءالله ډېر ښکلی دی. ښایسته غاړه مکمله ډکه د سرتاسره د کار شوی دی. او د دې قیمت؟ د دې به قیمت 600 افغانۍ دی. 600 افغانۍ. دې کې ما ته کار هم ډېر ښکاري ډیزاین هم ښکلی دی رنګ هم ښکلی دی او تقریبا ټوټه هم ښه ده.
قیمت یې ارزانه دی وجه څه ده ډیزاین دی د دې ډیزاین لږ تفاوت لري هغې نه نو دې کې غمی هم ډېر کالي دي په دې ګلانو کې هم غمي دي بس بعضې ډیزاینونه داسې چې هغه موږ ته ارزانه راځي بعضې لږ ګران راځي هغې باندې لږ خرچه راځي دې د وجې بس چې تاسو په څو راغی او سلګون پې وراچې بس خلاص هغه او ګټه 100-200 روپۍ بیا چې اوس او که ما خو د ضرور سړی پېښ شي بیا 200 ورته پرېږدي بیا 100-200 دې نه هلو هم نه ګډ هم دې نه هلو ځکه چې هسې نه چې د ژبه تاوان پرې وکړي نه انشاءالله ژبه تاوان خو نه وایي نه کوم ښه او دا دی که نه تیاره بکسه هم ورسره ده د ډالرو ایښودلو دپاره ځای هم ورسره شته او د بټوه ده بکسه او دې سره بیا خپل زنځیر دې ته اصل کې څه ویل کېږي برس ویل کېږي سوګه د پرس وایي پرس که برس وایي سوګه د بکسه وایي او سوګه د دسکول وایي موږ یې نه پېژنو نوم استعمال کړي دا دې چی شي خدای خبر او دا خلاصیت څنګه دا اوس داسې خلاصېږي ساده خلک یو داسې خلاصېږي خدای کې ډالر کېده ورکېږي نه تېنه نه دې نه ورکېږي قلف یې کومه دی دا قلف کېږي داسې او بېشکه ولا په غټ زنځیر هم لري دې نه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې او د دې قیمت دې ونه ویلي د دې قیمت بیا دی 3600 افغانۍ د دې هم دی ښه 3000 افغانۍ د دې او 600 د دې قیمت دی 3600 برابر شو دا بیا دې سره هم بیا صادر هم لري پرتوګ هم لري ښایسته جوړ او دا دا بیا دې نه لږه ګرانه ده دا بیا راځي 4200 افغانۍ ده 4200 دا بیا لکه دا هم ټول مکمل کار د غمو شوی دی دا هم امبریلا ده امبریلا پنجابي نه ده دا دواړه امبریلې دي او ښه ښه دې سره بیا دسکول دی او پرتوګ هم لري ښایسته غټ صادر نن سبا کې زموږ خویندې کومې جامې ډېرې غواړي امبریلا ډېر غواړي نن که دا پنجابي جامې ډېرې نن غواړي سبا چې وګورو نو پنجابي هم ډېر خلک خوښوي او امبریلې هم ډېر خوښوي د دواړو داسې یو چې بس مشتري یو دي ما خو دا د چپړو کار کړی دی یو وخت کې ما هم د پروشي وه هغه کې به دا یو ډیزاین چې به راپسې نوی راغی هلته به چې 2 بوجې 3 بوجې ما سره مال پروت و هغه به راباندې همسې پاتې شو بیا به په 15 افغانۍ فی جوړه کې تاوان باندې هم خرڅوله که نه دې کې دا شی شته دی دغه ډیزاینونه در باندې نوي راځي دې کې خو هفته کې نوي نوي ډیزاینونه راځي خو موږ دا کوشش کوو چې داسې دومره مال راوړو چې په هفته کې ووځي بیا نوي مشتري ته نوي ډیزاین وړاندې کړو او زموږ دا کوشش دی نوي ډیزاینونه هفته کې راځي او دا زوړ چې در باندې پاتې شي هغه سره څنګه کوئ نو زوړ چې را سره پاتې شي هغه به انشاءالله نه پاتې کېږي او که پاتې شي بیا 100-200 روپۍ ارزان هم ورکوو چې بس مشتري خفه نه شي دا خو بازار دی نو رقم د خلک راځي مارکیټ دا رقم خلک ما د پاره اوس یو دا ټول ډیزاینونه نوي زم چې دا ټول همدغه هفته کې راغلي ځکه ما کله اخیستي نه دي او زم چې همدغه نوي دي ته راځه درنو ملګرو دا بیا نور جوړ کالی دي او امریلا دي دام او دې کې به دا پنجابي چې دي دا هندي گاج کې دي هندي والا دي دام دا به دا غینه لګ ریټ کې تفاوت لري لکه ریټ ارزانه دي دا او دا به دي 1900 افغانۍ 1900 افغانۍ دی کارم پکې د لاس شوی دی بیا ولې بس زمونږ یو نیم مشتری راځي هغه د پاره موږ ارزان هم راوړي دی او ډېره مننه او دا ښایسته ژیړ رنګ او دا زیړ رنګ دی څوګه د ګولډن وای څوګه د زیړ وای طلایي رنګ دی ښایسته او دا استر هم لري که نه د لاندې دې بیا استر شته دی او د خپل استر دی او د خپل لمن او د دې سره دا دسکول دی او د پیجامه ده پیجامه ده ماشاءالله په ټولو کې کار شوی دی د دې قیمت څو دی دې به قیمت د 600 افغانۍ 600 افغانۍ ته دا ونیسه یو جوړه زه راواخلم دا راواخلم زموږ ستاسو د وطن ولاده او زموږ د وطن کې زموږ استاد زموږ استاد د وطن زموږ استاد نه 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 دغه د کنه زما د خوخه جوړه تقریبا افغان ګنډي افغاني بالکل دا زما خوخه دا جوړي به خوخه زما خو نه څومره چې دا زما خوخه بده دي دا زموږ استاد د وطن یو افتخار لکه دا خلک ډیر خوخه زموږ استاد د وطن خلک دا یو پیجامه ده او دای پیجامه ده او هغه به غټ صادر لري دای پیجامه د پیجامه کې کار شوی دی صادر کې کار شوی دی صادر کې کار شوی دی دې کې څومره کار شوی دی یو غنټه به کار شوی وي یاره زما کارګر چیز 3 ورځې کې هم جوړ نه کی زه په 3 ورځې قد کول بیرته نشم دخله هغه درنو ملګرو دا وګوري څومره ښایسته ډیزاین ورته جوړ کړی دی او ډېر ښایسته منظم ورته کار کړی او قیمت به وي تقریبا 3000 شاوخوا د دې 3200 افغانۍ دی منې که نه 3200 ماته معلومات کېږي ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله تعالی دې باعزته لره ته راځه دغه افغان ګنډ کالي ته لږ نږدې کېږو ګنډې افغاني ګنډې افغاني هغه کالي چې په ټوله نړۍ کې د افغانانو په نوم مشهوره دي او د دې د اغوستلو توان هر څوک لري نه
دا هغه څوک چې په تن باندې داسې یو تندرست وي او کولی شي چې د ګرمۍ او د یخنۍ دواړو مقاومت وکړی شي دغه کالي اغوستی شي. درنو ملګرو دا دایم لپاره نشي اغوستلی، دا صرف مراسمو کې اغوستل کېږي او مراسم چې ختم شو بیرته ایستل کېږي ځکه چې دا ډېر درانه او په دغه ګرمۍ کې بیا ډېر ګرم وي ځکه دا خو ټول داسې چرمدار دي او ورپسې دغه غمیو کار شوی دی او رنګارنګ کارونه پکې شوي. نو درنو ملګرو تاسې وګورئ دلته څومره کالي دلته ځوړند دي او په دې ټولو کالیو کې دغه بهترینه ښکاري او ځانګړی ښکاري. تاسې پوهېږئ ولې؟ ځکه چې موږ او تاسې افغانان یو، افغان ګڼ کالي بیا زموږ هویت دی او کله چې افغان ګڼ کالي موږ وینو نو ډېر زیات ورته خوشحالېږو. دا بیا بل ډیزاین دی ماشاءالله، دا مې بیخي نوی ډیزاین دی لکه چې بالکل نوی ډیزاین راغلی دی. دې سره بیا خپل دا چې دی ګیبي پرتوګ دی، دا ګیبي پرتوګ دی، ګیبي پرتوګ دی او دی ورسره خپل صادر دی، صادر ورته وي، شال ورته وي، لوپټه ورته وي، کارس ورته وي. دا دې سره ماشاءالله ماشاءالله دا بالکل نوی ډیزاین راغلی دی. خو مریو کار هم پکې شوی، د لاس کار هم دی پکې او د ماشین کار هم پکې شوی. او ټوټه څه شی ده؟ دې د بخمل دی او اصلي بخمل دی، اصلي بخمل دی. او ښه ډېره مننه. او دغه هغه چې دی دا چرمدار، دا چرمدار هم ده که نه؟ دا چرمي کار دا ټول د چرمي کار دی او دا بیا ماشین کار دی دا هم او دا بیا ټوله چرمه ده، دا هم چرمه ده، دا هم چرمه ده، ټوله چرمه ده. بالکل. او دلته سلمدوزي هم لږه لږه شوې ده پکې د لاس کار پکې شوی، د مریو کار دی پکې او دا پکې د غمو کار دی او دا پکې پولي دي او دا نوی ډیزاین دی. ماشاءالله ډېر ښکلی ډیزاین دی، الله تعالی دې ورته نصیب کړي. او دا فکر کوم د ناویانو ده؟ دا د ناوینو دا د شراره وي او دا نوی ډیزاین دا هم راغلی دی. موږ سره دې کې بیا رنګونه ډیزاینونه پکې بیا نور شته. دې کې نور څه دی؟ او دې کې ډېر ډیزاین دی. وبخښه صافی صاحب ته مې په ادب کړی ځان سره زمونږ دغه د خپرونو وړاندې کو چې مینوال وګوري. بالکل. دې سره نوي ماحولونه راغلي دي نو باید ورته ویښیو. زمونږ ګڼ شمېر خویندې له هېواده بهر ژوند کوي، هغوی موږ ته بار بار میسیج کوي چې تاسې یو څو خپرونې داسې ځایونو کې کوئ چې موږ کالي وغواړو چې د هغه دوکان ادرس او هر څه پکې واضح معلوم شي که نه. ماشاءالله دا دی. دا څومره غټ دی؟ دا شراره ده که نه، شراره د دې لمن هم غټه راځي او دا چې څومره غټ وي هغومره مینهوالې خوښوي. ښه مینهوالې خوښوي. او د دې قیمت څو راځي؟ د دې بیا قیمت دی 5,500 افغانۍ دی. 5,500 افغانۍ دومره غټ؟ مارکیټ کې 8,000 8,500 افغانۍ، خو زموږ نوی دوکان دی نو موږ منافع ساتو ډېره کمه. غلط شوی خو به نه یم، زینت فیشن، زینت فیشن د راغلی هسې همداسې چې غلط شوی نه اوسم ځکه دا ډېر مشهور هم دی او موږ همدې دپاره راغلي وو چې تر نورو ملګرو هم ورسو. دا یې بل ډیزاین دی بیا؟ دا یې ډیزاین هم هغې نه بیا بدل دی. دا خو یو کس وړی نه شي که نه، دې سره به څنګه کوي بیا؟ نو بس ناوې دپاره چې خامخا ناوې سره هغه نورې خویندې ورسره هغوی زنانه ورسره نیسي. بالکل بالکل. ښه دا ناویانو دپاره یي؟ ناویانو دپاره هم دي، شیرین خوړي دپاره هم خلک هلې ودون. ښه 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 ښه. او دې کې ما یو څه نور هم اورېدلي وو چې کرایه کمیسیون هم پیدا کېږي، هغه څه شي؟ کراګانو باندې ورکوي خو زه خپله دغه شرارې دا کرا باندې موږ نه دي ورکړي، موږ نوي راغلي دلته که نه، نوی دوکان دی نو موږ لا دا کرا نه دي ورکړي. او د دې قیمت څو دی؟ د دې بیا قیمت د هغې نه لږ زیات دی، د دې دی 2,300 افغانۍ. 2,300 افغانۍ. دې کې کار ډېر شوی دی، غمي پکې اصلي لګېدلي دي، ټوټه اصلي ده، څه شی دي چې دا ګران دی؟ دې کې مرۍ پکې بیا ډېره لګېدلې ده، هغې کې هم لګېدلې ده، هغې نه بیا دې کې لږه زیاته ده. دې کې زیاته ده. او دا ماته غټ هم ښکاري، غټ نه دی دغه نه؟ نه هماغونه دی، دا انشاءالله زه دا لږ زیات دی، لږ زیات دی. لږ شان دی زیات ماته ښکاري. ډېره مننه. کور دې ودان. دلته یو جامه ما بله مو لیدله دغه کونج کې چې ده د غمیو کار شوی، ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري. دا هم امبریلا ده، نوی ډیزاین راغلی دی، کې بیا رنګونه شته دی، ښایسته رنګونه پکې نوی ډیزاین دی. دا هم او دا په څو دی؟ دا بیا راځي 3,300 افغانۍ. 3,300. ښه ډېره مننه. کور دې ودان. دلته که یو څوک تاسو ته فرمایش درکړي چې موږ ته په دغه فرمایش باندې یو څو جوړې جوړې کوي، یو خور د مثلا په امریکا کې ده، کاناډا کې ده، جرمني کې ده، بل هېواد کې ده، تاسو سره ستاسې په دې نمبر باندې اړیکه نیسي، وټساپ باندې ته میسج کوي چې دغسې زموږ یو څو جوړې په کار دي، تاسې به وکولی شي چې ته برابرې کوي؟ ولې نه موږ په دې باندې فخر کوو چې زموږ یو خور یو میندله موږ نه وغواړي د نړۍ په هر ګوټ کې انشاءالله موږ به وررسو. انشاءالله رسوم یې زه انشاءالله تاسو به ستاسو په واسطه باندې ورسو او انشاءالله. صافی صاحب ته دا خبره کوم، موږ نور هم جوړ کړي دي. صافی صاحب ته لږ صبر که زه خپله خبره خو ځل خلاصه کړم که نه. صافی صاحب زه ګوره د کارګو شرکت لرم او که څوک غواړي چې د نړۍ هر ګوټ کې چې وي چې دغه ځینې جامه ترلاسه کړي نو په لاندې نمبر باندې ما سره اړیکه نیولی شي. په هر هیواد کې چې موږ په ټاکلي وخت باندې
دغه ستاسې امانت په مطمئن ډول ورسوو. صحیح ده انشاءالله چې تاسو هسې تاسو نه خو موږ د ښه کارګو والا یا ښه ورور خو بل نشته. بالکل ډېره مننه. تاسې راځئ دا وګورو. دا پکې بیا بالکل موږ نوی جوړ کړو اوس په لا دوکان ته موږ نه دی خو ستاسو په دې شیشه باندې بیا مینوال ته ښیم. ښه او دا څه شی دی او دا څه شی کمیس دی؟ دا یې کمیس دی دا لږ نادوخته دی که نه اوس دې کې استر هم لاندې اچول کېږي دې کې بیا استر هم اچول کېږي او دا لاندې چې دی دې بخمل لګې دی په دې باډر کې او بر یې ګاج دی. ګاج دی. ښه ماشاءالله. او دا یې غاړه ده. دا یې خپله غاړه ده. دا یې غاړه ده. ښه دا تاسې اوس جوړ کړی؟ دا اوس موږ جوړ کړی. دا اوس موږ ښکته کړو نه همداسې همداسې نیولې؟ صحیح ده. څادر یې بیا دا دی؟ دا بیا څادر دی ښایسته. نه داسې ونیسه چې واضح معلوم شي دا هغسې آفرینه. ښه دا یې څادر دی؟ دا یې څادر دی. څادر کې بیا ښه ښایسته باډر کار شوی دی ګلونه پکې لګېدلي ښایسته. او د دې قیمت څو راځي؟ د دې قیمت به 2,500 افغانۍ دی. 2,500 افغانۍ. ماشاءالله. دا ټول د لاس کار دی. دا چې دی محترم دلته د موږ خپل ماشینونه لګېدلي دي. دا موږ خپل دکان ته جوړو. لکه ډېر داسې خلک دي دا موږ یورپ ملکونو ته لېږو دی. په جرمني کې به بولاره کلکشن والا چې دی هغې ته موږ دا لېږو. دا موږ خپل دلته ماشینونه باندې جوړو. همدې علي پلازا کې درېیم چت کې زموږ خپل ماشینونه دي. لکه بازار کې ډېر خلک جوړوي خو هغه راځي کاپي غم وکړو. بیا خپل موږ ګاهکانو لپاره بیا بهترین شی جوړو دی کې چې دی دا ټول چینایي غمې استعمال شوی دا ټول د لاس کار او د دې هغه سي خواله سي چې غمې زر نه غورځېږي رنګ نه بدلی سي د دې خواله دی کې چې د 3 قسمه غمې راځي. دې ته اصلي جیکو غمې وایي 12 کټه ورته یعنی 12 رقمه دا چمک کوي که نه دا دې کې بیا نور وي هغه بیا کاپي غمې راځي او ورته وایي هغه هم جیکو په نوم راځي خو کاپي غمې هغه چې د وینځلو سره غورځېږي رنګ هم تبدیلوي. نو دا ماشاءالله وخت سره کار کوي داسې نه چې ټول عمري کار کوي غورځېږي خو دا زموږ او ستاسو نسبت هغونه دا قوي او دا چې د وادونو کې بیا نیم ساعت دپاره یو ساعت دپاره واچوي نو بیا بله جوړه واچوي. نن سبا خو داسې دي چې هره ښځه چې د 2-3 جوړې کوي نیم ساعت دپاره ډیزاین اچوي. نو بیا دې کې موږ خبرې مه کوو موږ دا کار نه دی کړی موږ پسې دا خپلې ښځې مه خبروه سبا به هغه هم راته وایي چې موږ ته هم اوس 3-4 جوړې راته تاسو خدمت کې موږ حاضر یو انشاءالله. نه خو تاسې پیسې غواړئ اوس یو جوړه چې ده 4,000 تاسې به ما ته خیر دی پس 3,000 راکوئ خو دا 3,000 روپۍ د کوم ځای نه کېږي دا ښې دې سره خوشحالي پیدا کېږي. ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې به عزت ولره. دا کومه جامه ده راځه دا د میدامن دي ته وایي میدامن او د دې بیا لمنه غټه راځي دا زیاتره موږ ستنې پکې والې لږه تنګه کړې ده زه لږ وړوکې ده دا کوم ښه غټ کمیس دی دا ښه غټ کمیس دی د دې ریټ ډېر ارزانه دی ډېر ریټ کمې ریټ دی. د دې څو دی؟ د دې بیا د 2800 افغانۍ دی. 2800 افغانۍ. دې کې بیا رنګونه ډیزاینونه پکې وجه یې څه ده ولې ارزانه دی غټ کمیس دی شراري غوندې چینایي دی دا چینایي دی او بل د دې ریټ لږ کم راغلی دی سره. ها چینایان هم دا جامې اغوندي نو زیاتره دا کنه زموږ فرمایش یې منلی یو ځای راته جوړوي زیاتره دا د ودونو دا شراري خو نه خیره خو زیاتره زما دا د چینایانو دا شی نه اغوندي نو نه هغې دوم اغوندي ښه هو دې کې سپین رنګونه داسې نور رنګونه کې هغې دوم اغوندي ښه بیا خو ډېر ښه دی نو دغه جامه څنګه ده دا نن سبا د ترکي په نوم باندې راځي ګاج کې د غمو کار به شوی دی لکه د اوړي کې ګرمۍ کې خلک استعمالوي دا زنانه او دا هم نوی ډیزاین نه دي دا ترکي په نوم باندې راځي ترکي په نوم باندې دا ترکي په نوم باندې دي اوس دا د افتخار هغه دی زمونږ چې اوس خپل وطن کې جوړېږي مخکې به ترکیې نه راتلي اوس په خپل وطن کې جوړېږي خپل وطن کې جوړ اوس په خپل وطن کې هم جوړېږي او بل ریټونه ډېر کم دي اوس د دې اوس ریټ څو دی د دې به مخکې و 1800 افغانۍ اوس راځي 900 950 افغانۍ دا دا اوس راځي دا ولې ارزانه دي نو بس دا د خپل د وطن تولید دی نو د وطن تولید به لږ ارزانه وي دا ټول یو هغه نرخونه دي که نه بېل ریټ کې به دا چې دی دا 1,500 افغانۍ دی دا به 1,200 افغانۍ دی او دا به چې ټیک ټاک په نوم باندې ډیزاین دی ټیک ټاک باندې دا ډېر مشهور دی ټیک ټاک نوم یې دې ته ورکړی دی دا به راځي دا 8,500 افغانۍ 8,500 افغانۍ ښه نو صافی صاحب له تا ډېره مننه چې دا ټول دې راته وښودل افغان ګڼ کالي ماشومانو درسره شته او نوي ډیزاین کومه ته دي هغه ښه تاسې راځئ درنو ملګرو راسره پاتې شئ درنو ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته بار بار زه وایم هغه دا خبره ده چې موږ خپله کارګو هم لرو که غواړئ چې د نړۍ هر هیواد کې یاستئ او له دغه ځای نه یو څه انتقال کړئ هلته او یا هم تاسې فرمایش راواستوئ دغه دوکانونو ته راشو ستاسې لپاره سودا یې وکړو او بیا له دغه ځای نه ستاسې تر کوره پورې در واستوو دا نو موږ کولی شو په دې لاندې شمېره باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ حتما به ستاسې لپاره موږ دغه خدمت وکړو نو دغه کالي خو موږ وکتل راځئ افغان ګڼ کالي پاتې دا ګورو دا د ماشومانو لپاره دي سره د ماشومانو
ګنډي افغاني مو په خپل آرډر باندې جوړو سو موږ د آرډر راکې سره کوم ډیزاین چې وغواړي بس موږ د سکرین شاټ را لېږي ان شاء الله موږ ورله جوړو دا او نوی ډیزاین کې ورله جوړو او د دې قیمت څه دی؟ د دې به قیمت دی 1000 روپۍ افغاني 1000 افغاني دی کې به دې کې کمیس او هغه شلوار او دې سره شلوار هم شته دی شلوار هم شته دی مارکیټ ریټونه خو 1200 چلی او موږ د 300 روپۍ ان شاء الله د بازار نه بل مراد کوو ان شاء الله مراد وکړو ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسې دا بله جوړه بیا دا پکې د سیل لږ ورکوټی دی واړه ماشومان دپاره دي دا دا په څو دي؟ دا به هغې نه ریټ کم دی دا بیا 950 افغانۍ دی 950 دې سره بیا پرتوګ هم لري او ساده ریټ شته دی ډېر ښه دی او دا چې یو دا خو موږ چې موږ وکړو ډیره مننه کور دی ودان یعنی که دې کې یو څوک وغواړي چې نوی ډیزاین عکس درته درواستوي او درته وایي چې دغه ډیزاین ماته جوړ کړه تاسې کولی ان شاء الله موږ به ان شاء الله چې کوم عکس موږ ته راولېږي ان شاء الله هغې نه به موږ ته ښه جوړو او ډېر کم ریټ باندې به ورته جوړو او که د دنیا په هر نړۍ په هر یو ګوټ کې ان شاء الله ستاسو په واسطه باندې به هغې ته موږ تسلیموو ډېره مننه کور دی ودان الله تعالی دې باعزته لره خبرې ترې مو سره وکړلې او درنو لیدونکو ته مو دا دوکان وروښودو په دې هیله چې هر هغه هیوادوال چې دغه شیانو ته اړتیا لري هغه تاسو اړیکه ونیسي او تاسې هم په ډېر اخلاص سره هغه کار ورته اجرا کړئ ان شاء الله ولې نه کور مو ودان درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ځانګړې خپرونه چې په لباسونو مو برابره کړې وه نن زینت فیشن ته راغلي وو زینت فیشن یو له هغو دوکانونو دی چې دلته بېلابېل نوي ډیزاینونه هر هفته ورته راځي زموږ ګڼ شمېر خویندې دلته راځي او له دغه ځای نه سوداوي کوي او د خپل د خوښې لباسونه له دغه دوکان څخه اخلي که تاسې هم غواړئ چې دغه لباسونه ترلاسه کړئ نو په دغه شمیرو باندې تاسې کولی شئ اړیکه ورسره ونیسئ او خبرې اترې ورسره وکړئ او د خپل د خوښې لباسونه په خپل کور کې ترېنه وغواړئ ډېره مننه درنو ملګرو چې دا خپرونه مو تر پایه پورې راسره وکتله زه محراب ګل مخلص او همدارنګه محفوظ کاکړ له تاسې درنو اجازه اخلو تر بیا ښې چارې د الله په امان